السلام علیکم، زما نوم جلیل افریدي دی او تاسو پښتو ډاټ ټي وي اورئ. نن زموږ پیله خبر د زلمۍ خلیلزاد حوالې سره دی چې چا خپل ټویټونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې پکار دی چې زر نه زر امن راشي، او دا ډېره ښه موقع ده چې طالبان او افغان حکومت د یو بل سره کیني او خپلې مسلې را سره حل کړي، او په دې کې امریکا چې څونه کولی شي یا به خپل تعاون کوي. هغې ډېر افسوس وکړو چې دا څو ورځې مخکې په غزني کې چې کوم واقعه شوې وه چې پکې ډېر بې ګناه کسان وژل شوي وو، هغې پې ډېر افسوس کړی دی او هغې دا ویلي دي چې پکار ده چې طالبان چې کوم دي هغې د افغانستان د خلکو د زړونو خیال ساتي او د هغې زړونه دا غواړي چې د هغې په ملک کې امن راشي. هغې دپاره هغې ویل چې پکار دا دی چې طالبان او افغان حکومت دواړه چې کوم دي د خپل خلکو خیال وساتي او په خپل وطن کې امن راولي. زمونږ دویم خبر چې دی هغه د امریکې چې کومه سفارتخانه ده په بغداد کې، په هغې باندې راکټ حملې شوي دي، او دا حملې هغه ټایم شوي دي چې د ایران د کومه جرنیل هغې په بغداد کې په ډرون حمله کې وجلی او د هغې یو کال پوره کېدو والا دی. او دا راکټونه چې کوم دي دا د امریکې هغه علاقه کې شوي دي چې دی ورته گرین زون وایي، او د امریکې چې کوم یو لیټسټ سیسټم دی CRM ورته وایي ډیفنس سیسټم، هغې په ترو باندې هغې دا راکټ یې په هوا کې ویشتلي دي، نو ځان یې ترې بچ کړی دی. زموږ دریم خبر د هانګ کانګ حوالې سره دی چې هلته چې کوم دی عدالت آرډر کړی دی چې خلک به ماسکونه نه اچوي، خو چې تیر کال چې کله په هانګ کانګ کې هغه کېدلې احتجاجونه کېدل د چاینا چې کوم قانون هلته لاګو کېږي، چې کوم چاینا خپل هلته زور زیاتول غواړي د هغې خلاف، نو خلکو به پکې ماسکونه اچول د دې دپاره چې هغه پیژندل کېږي نه. نو چاینا اوس دا ویلي دي چې خلک به دا ماسکونه نه اچوي. او زمونږ اخرینی خبر چې کوم دی هغه هم د چاینا حوالې سره دی چې چاینا وایي چې په امریکا چې د هغه په زمونږ کمپنیانو باندې پابندیانې لګوي، نو د هغې مخالفت یې کړی دی او احتجاج یې پې کړی دی چې ډونالډ ټرمپ دا کار کوي چې چاینیز کمپنیانه چې کوم په امریکې سټاک ایکسچینج کې لیسټډ دي هغې باندې پابندي لګول غواړي. نو چاینا وایي چې دا خو ډېر غیر اخلاقي کار دی او د دې سره به زمونږ کاروبار ډېر زیات متاثریږي. دې وخت ټولو ته پته ده چې چاینا او امریکا چې دا د یو بل سره دا جګړې روانې دي چې هغې غواړي چې په دنیا کې زمونږ اثر و رسوخ زیات وي. په دې کې پاکستان چې کوم دی د هغې چې کوم د چاینا سره دا ګوادر پورټ هغه روانه ده، د هغې هم امریکا او ډېر نور ملکونه هم مخالفت کوي. هغې دا وایي چې د دې ګوادر پورټ سره چې کوم دی د چاینا اثر و رسوخ ډېر زیاتېږي او کاروبار یې ډېر زیات ښه کېږي ورسره، نو هغې دا نه غواړي چې د هغه جوړ شي. بل طرف ته امریکا دا هم وایي چې چاینا چې کومې قرضې هغه ته ورکړي دي پاکستان ته، پکار ده چې پاکستان هغې موږ ته لږ هغه راکړي چې دا یې په کم شرایط باندې ورکړي دي، خو چې بل طرف ته IMF چې کوم دی هغه هم په اعتراض کوي چې یاره دا قرضې په داسې شرایط باندې دي چې پاکستان یې پوره کوی نشي. خو پاکستان دا کوشش کوي او ډېر خلک دا وایي چې که ګوادر جوړ شلو د دې سره د پاکستان تقدیر بدلېدی شي. تقدیر نه مطلب یې دا دی چې کاروبارونه د پاکستان ډېر ښه کېدی شي او ډېر حالات ورڅخه کېدی شي. نو د چاینا او د امریکې په جنګ په منځ کې چې کوم دی پاکستان راغلی دی، خدای د خیر کوي. زمونږ طرف ته هم دا خبرونه و، د ځان څخه خیال ساتئ. که مونږ ته ایمیل کوئ زمونږ ایمیل اډرس دی info@pakhto.tv. ډېره مننه. السلام علیکم.